په یوې وروستۍ مرکه کې ایلون ماسک چې د ټیسلا او سپیس ایکس بنسټ ایښودونکی دی یو په زړه پورې پرمختګ څرګند کړ. د ټیسلا انجینرانو وړاندیز کړی چې د نړۍ لومړنی الوتونکی برېښنایي موټر یې جوړ کړی دی. ماسک ومنله چې هغه دا پروژه جدي ارزوي او هیله لري چې په راتلونکو څو کلونو کې د ټیسلا الوتونکي نسخه وړاندې کړي. د الوتونکو موټرو مفکوره له ډیر وخت راهیسې د انجینرانو او راتلونکي پالو خلکو پام ځان ته اړولی دی، ځکه دا کولی شي د ښاري ټرافیک ستونزې له منځه یوسي او د سفر وختونه ډیر کم کړي. یو الوتونکی ټیسلا به د ماسک د دوامدارې راتلونکي له لیدلوري سره په بشپړ ډول برابر وي او د برېښنایي موټرو او فضایي سپړنو وروسته به د ترانسپورت راتلونکی پړاو وبلل شي. که څه هم ټیسلا تر اوسه الوتونکی موټر نه دی جوړ کړی، خو شرکت داسې پرمختللې ټیکنالوژي لري چې دا مفکوره حقیقت ته نږدې کولی شي. ډېر اغېزمن برېښنایي موټرونه د ټیسلا موټرونه د خپل ځواک او اغېزمنتیا لپاره مشهور دي چې د هوايي وسایطو لپاره خورا مهم دي. پرمختللې بیټرۍ د ټیسلا بیټرۍ د نړۍ له تر ټولو اغېزمنو بیټریو څخه دي او د الوتونکو وسایطو اړتیاوې پوره کولی شي. خپلواکه هدایت سیسټمونه د ټیسلا د خودکاره موټر چلولو تجربه به د خوندي او باوري الوتنې کنټرول سیسټم جوړولو کې مهم رول ولوبوي. که ماسک دا پروژه عملي کړي، ټیسلا به یو ځل بیا د صنعت اصول بدل کړي او یوازې الوتونکی موټر نه بلکې د شخصي هوایي ترانسپورت بشپړ نوی سیسټم به رامنځته کړي. چینایي شرکت ایکسپینګ موټورز له مفکورې څخه حقیقت ته ډیر ژر رسېدلی او څو حیرانوونکي هوايي وسایط یې نندارې ته وړاندې کړي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې ترانسپورت باندې بدل شي. راځئ لومړی د ځمکني الوتکې وړونکي په نوم نوښتګر موټر ته وګورو. دا الوتونکی موټر د ګوانګجو موټر نندارتون کې معرفي شو او خپل لومړنۍ الوتنه یې ترسره کړه. دا موټر دوه برخې لري: ځمکنی ترانسپورت ماډل یا مور بیړۍ د نښلېدونکي الوتنې ماډل. دا ډیزاین خلکو ته اجازه ورکوي چې د اړتیا مطابق د ځمکې او هوا ترمنځ د سفر طریقه بدله کړي. ځمکنی ماډل په یو چارج تر 1000 کیلومتره مزل کولی شي. الوتنیز ماډل 6 پروفیلونه لري چې د عمودي پورته کېدو او کښته کېدو وړتیا ورکوي، نو په تنګو سیمو کې هم کارول کېدای شي. شرکت د دې هوایي ماډلونو د پراخ تولید لپاره په ګوانګجو کې پرمختللې فابریکې جوړوي چې کلنی ظرفیت به تر 10,000 واحدونو وي. تمه ده د دې الوتونکي موټر بشپړه نسخه د راتلونکي کال په پیل کې وړاندې شي. د ایکسپینګ بله مهمه پروژه د ایکسپینګ ایرو ایچ ټي الوتونکی موټر دی چې پراخې ازموینې پرې شوي دي او تمه ده د تولید نسخه یې ژر تر ژره وړاندې شي. د دې بیه شاوخوا $140,000 اټکل شوې ده. اوسنی 6 نسل ماډل چینایي بیټرۍ او 4 برېښنایي موټرونه لري. د دې ځانګړتیا دا ده چې نږدې 90 سلنه وخت به د عادي موټر په توګه، خو 8 پروپیلرونه یې کولی شي تر 10 مترو لوړ والوځي تر څو له ټرافیک او خنډونو ځان وژغوري. پر دې موټر ډیر تمرکز دی ځکه ایکسپینګ کې د تولید نسخه بریالۍ شي نو دا به د ترانسپورت رښتینی انقلاب وي. د ایکسپینګ بله پروژه ایکسپینګ ایکس 2 ده چې 2 څوکۍ لرونکی برېښنایي عمودي پورته کېدونکی او ښکته کېدونکی موټر دی. دا وسیله تر 1000 مترو لوړوالي ته رسیږي، تر 130 کیلومتره فی ساعت سرعت لري. په یو چارج شاوخوا 15 دقیقې الوتنه کوي. په 2022 کال کې په دوبۍ کې لومړنۍ عام الوتنه یې ترسره کړه. له داسې قوي چینایي سیال سره ایلن ماسک ته به د نړۍ حیرانول اسانه نه وي. په دې وروستیو کې سویډني شرکت جیسټون ای بي خپل نوښتګر الوتونکی موټر جیسټون 1 معرفي کړ. دا یو شخصي الوتونکی ایولیټول دی چې الوتونکي موټر سایکل په نوم بازار ته وړاندې شو. د 2023 او 2025 ټول تولیدات یې لا د مخه پلورل شوي دي. جیسټون یو له المونیم او کاربن فایبر جوړ شوی، یوازې 115 کیلوګرام وزن لري، تر 102 کیلومتره فی ساعت سرعت لري. دا د جویسټیک له لارې کنټرولېږي او خلک یوازې په 15 دقیقو کې چلول زده کولی شي. په امریکا کې د دې لپاره د پیلوټ جواز ته اړتیا نشته. بیټرۍ یې تر 20 دقیقو پورې الوتنه برابروي. د دې پیل قیمت $92,000 دی. د پیلوي انجینرانو هم د راتلونکي ترانسپورت لپاره خپل لید وړاندې کړی دی چې نوم یې پیلوي لیبرټي دی. دا د موټر او جیروکپټر ګډ سیستم دی. پیلوي لیبرټي په هوا کې 180 کیلومتره فی ساعت سرعت لري، پر سړک کې 180 کیلومتره فی ساعت چلیږي. په الوتنه کې 500 کیلومتره واټن وهي، پر سړک 1300 کیلومتره مزل کوي. د موټر او الوتونکي حالت ترمنځ بدلون شاوخوا 15 دقیقې وخت نیسي. د دې بیه له 3000 تر 8000 یورو پورې ده. په شمالي کالیفورنیا کې میش شرکت الف ایرونټیکس هم خپل الوتونکی موټر
الف ماډل A معرفي کړ. دا موټر د اړتیا پر مهال له سړک څخه الوتنې ته اوړي. الف ماډل A په هوا کې تر 241 کیلومتره فی ساعت سرعت لري. 402 کیلومتره الوتنیز واټن وهي. پر سړک کې 15 کیلومتره فی ساعت سرعت لري. تر 15 ثانیو کم وخت کې چټک حرکت پیلوي. دې پروژې د امریکا د فدرالي هوايي ادارې ځانګړی تصدیق هم ترلاسه کړی دی. د دې موټر بیه $199 ده. د امریکایي شرکت ریس ایرو ټیکنالوژیز بل جالبه پروژه ریس ریکون ده. دا یو شخصي برېښنایي الوتونکي وسیله ده چې له 146 کیلوګرامه کم وزن لري. د پیلوټ جواز ته اړتیا نه لري. د کرنې او لرې پرتو سیمو لپاره ډیزاین شوې ده. ریس ریکون تر 120 مترو لوړ الوتلی شي. تر 101 کیلومتره فی ساعت سرعت لري. په یو چارج 40 کیلومتره مزل کوي. دا شپږ موټره سیستم او د بدلیدونکو بیټریو ځانګړتیا لري. د AI سیستمونه یې کنټرول اسانه کوي، حتی د هغو کسانو لپاره چې د الوتنې تجربه نه لري. د دې بیه شاوخوا $150,000 ده. د ویډیو لایک کول، شیر کول او د چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. تر بلې ویډیو مو خدای مل شه. ښې چارې.